د افغانستان اسلامي امارت او ایران هیواد ترمنځ د خوړو درملو او روغتي محصولاتو د تنظیم برخه کې عملی تطبیقي پلان لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزارت د خوړو درملو مرستیال ښاغلي مولوي حمدالله زاهد او مل پلاوي ایران هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د خوړو درملو روغتي محصولاتو د تنظیمي چارو د لا خوالي د درملیزو محصولاتو تولیدي بهیر د سمون په موخه د مخکنی لاسلیک شوی هوکړلیک په منځ یو عملی تطبیقي پلان لاسلیک کړ. دا هوکړلیک چې د 1402 هجري شمسي کال د ثور په میاشت کې د افغانستان اسلامي امارت د وخت د خوړو درملو ملي ادارې او د ایران هیواد د عامه روغتیا وزارت د خوړو درملو معاینت او خوړو او درملو ملي ادارې ترمنځ لاسلیک شوی وو. د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته د اجرا وړ ګرځېدلی ده. د همدې هوکړلیک په رڼا کې ترتیب شوی پلان چې د عامه روغتیا وزارت د خوړو درملو ښاغلي مرستیال او د ایران هیواد د عامه روغتیا وزارت د مرستیال ډاکټر مهدي پیر صالحي ترمنځ په تهران ښار کې لاسلیک شو. په دغه عملي تطبیقي پلان کې د ایراني کمپنیو اړوند اقلامو د ثبت او ارزونې پروسې د معیاري چټکتیا د خوراکي توکو درملو او روغتي محصولاتو د تولیدي چارو لا ښه تنظیم د درملو او روغتي محصولاتو د قاچاق پر وړاندې ګډه مبارزه او همدارنګه د ایراني کمپنیو لوري په افغانستان کې پانګونې اړوند ځینې تعهدات ترسره شوي دي. د دې ترڅنګ بېلابېلو برخو کې ظرفیت لوړونه د تنظیمي چارو ډیجیټلایز کول او د خوراکي توکو درملو روغتي محصولاتو د کیفیت کنټرول او د لابراتوارونو ترمنځ تخنیکي همکاري شامل دي. د یادونې وړ ده چې د دغې عملي تطبیقي پلان په لاسلیک سره به اړوند فعالیتونه د ټاکلي مهال ویش له مخې عملي او هیوادوالو ته به د باکیفیته خوندي او مؤثرو درملو د وړاندې کولو زمینه لا پراخه شي. د هیواد ته به د قاچاقي او بې کیفیته درملو د واردو مخه ونیول شي.